زما د نوې ځواني کلونه ډېر سخت وو، ځکه چې کله زه غټېدم ما فکر کو دا شیان به ما خوشحاله کړي. بهر وتل، پارټۍ کول، شراب څښل او جنکۍ. زما په ذهن کې د فرعونیت یا لویۍ تکبر و او ما فکر کو چې زه له نورو خلکو غوره یم. ما فکر کو چې دا شیان به ما خوشحاله کړي، ځکه چې زه نشم خوشحالېدی. په دې نړۍ کې هیڅ شي زه نه خوشحاله کولم. کله چې زه مسجد الحرام ته لاړم، په یو ځای کې دومره ډېر خلک د هر نسل، هر رنګ او د هر یو هیواد څخه وو، او زه پوه شوم چې همدا ځواب دی. او زه په خپل تیر ژوند کې ډېر ځله داسې مرحلې ته رسېدلی وم چېرته چې داسې وي لکه کله چې رڼاګانې مړې شي او پارټي ختمه شي، نو بیا د ژوند هدف څه دی؟ اسلام ته راتګ ماته نه یوازې یو لوی هدف بلکې د ورځني ژوند یو هدف هم راکړ. ستا د ځوانۍ کلونه څنګه وو؟ زما د نوې ځواني کلونه ډېر سخت وو، ځکه چې کله زه غټېدم ما فکر کو دا شیان به ما خوشحاله کړي. بهر وتل، پارټۍ کول، شراب څښل او جنکۍ. کله چې زه 18 کلن شوم، زه په بشپړ ډول د پیسو، ښځو، شرابو او قدرت په جادلو کې ګیر شوم. زما په ذهن کې د فرعونیت یا لویۍ تکبر و او ما فکر کو چې زه له نورو خلکو غوره یم. ما فکر کو چې هیڅ شی ماته زیان نشي رسولی. ما فکر کو چې زه یو خاص اهمیت لرم او دا ډېره غلطه وه. ما په رښتیا له خپل ځان څخه کرکه کوله. ما فکر کو چې دا شیان به ما خوشحاله کړي، ځکه چې زه نشم خوشحالېدی. په دې نړۍ کې هیڅ شي زه نه خوشحاله کولم. زه هیڅ کله خوشحاله نه وم. که زما سره د نړۍ ټولې پیسې هم وای، که لس ښځې زما په شاوخوا کې وای، که زما شاته د پیسو یو غټ انبار وای، زه خوشحاله نه وم. هیڅ شي زه نه خوشحاله کولم. ما به چې هر څه وکړل، هیڅ شي زه نه خوشحاله کولم. او څومره چې زه مشر کېدم، د دې شیانو کچه لوړېدله او ما به نور هم ډېر څه ترلاسه کول، او په هماغه اندازه به زه نور هم خفه کېدم. نو پوهېږئ حالت نور هم خراب شو، ځکه ما فکر کو که دا شیان ما نشي خوشحاله کولی، نو هیڅ شی به مې خوشحاله نه کړي او زه ډېر په عذاب وم. زه په بشپړ ډول پریشان وم، ورک وم، هیڅ لارښوونه مې نه درلوده. ما به د شپې تر بېهوشۍ پورې شراب څښل. کله چې زه به په بد حالت کې وم، هیڅوک زما سره نه و او هیڅوک په رښتیني ډول زما ملګري نه و. پوهېږئ دوی یوازې غوښتل چې زه هم له دوی سره غرق شم. موږ به ټول یو ځای غرق کېږو، او کوم خلک چې ما به فکر کو زما ملګري دي، هغوی هیڅ کله ملګري نه وو. زه اوس په دې پوهېږم. ته ډېر ځله عمرې ته تللی یې، مګر کله چې لومړي ځل عمرې ته لاړې کوم شي پر تا تر ټولو ډېر تاثیر وکړ او ولې؟ کله چې زه مسجد الحرام ته لاړم، په یو ځای کې دومره ډېر خلک د هر نسل، هر رنګ او د هر یو هیواد څخه وو، او زه پوه شوم چې همدا ځواب دی. دا خلک دلته د زیارت لپاره، د الله لپاره راغلي وو. د واتیکان غوندې نه، هلته خلک د پاپ د لیدلو لپاره ځي، یا مګر دوی دلته د خدای لپاره راغلي وو. دا رښتینې متقي مؤمنان وو او هلته د نجات پرستۍ علاج او ځواب موجود وو. دا د نړۍ سوله ده او دا زما لپاره یو وخت وو. اسلام د هر څه علاج دی او د هرې ستونزې ځواب دی. دا د ژوند لپاره یو لارښود دی. دا د ژوند تېرولو یو لار ده. له اسلام مخکې ستا هدف څه و او له اسلام وروسته څه دی؟ زما د ژوند فلسفه دا وه، پوهېږئ لکه څنګه چې موږ په بریتانیا کې وایو کېږي، نو له ژونده پوره خوند واخله. د داسې ژوند ستونزه دا ده چې هیڅ هدف پکې نه وي، او کله چې هدف نه وي نو انسان له یو داسې فکري بحران سره مخ کېږي چې په اصل کې داسې احساسوي چې د ژوند کولو هیڅ دلیل نشته. او زه په خپل تیر ژوند کې ډېر ځله داسې مرحلې ته رسېدلی وم چېرته چې داسې وي لکه کله چې رڼاګانې مړې شي او پارټي ختمه شي، نو بیا د ژوند هدف څه دی؟ اسلام ماته نه یوازې په راتلونکي ژوند کې په جنت کې د تلپاتې خوشحالۍ د ترلاسه کولو هدف راکړ، بلکې الله ماته په دې ژوند کې هم داسې ډالۍ راکړې چې زه یې کارولی شم، چې زما غږ د هغوی څخه یو دی، او پوهېږئ له خلکو سره زما چلند بل دی. نو زه فکر کوم اسلام ته راتګ ماته نه یوازې یو لوی هدف بلکې د ورځني ژوند یو هدف هم راکړ. که تاسو ته د نړۍ له ټولو غیر مسلمانانو سره د خبرو کولو چانس درکړل شي او یوازې 1 دقیقه وخت لرئ، نو څه غواړئ ووایې؟ ته چې اوس په کور کې ناست یې، ستا په ژوند کې داسې وختونه راځي چې ته نه پوهېږې ولې ژوندی یې. ته د خفګان، تاوان او غم وختونه لرې، او ساتیري نور د پخوا په څېر کار نه کوي. ته درد لرې او شاید کله کله ته نه پوهېږې ولې ژوندی یې، او غواړې له چا څخه د مرستې غوښتنه وکړې، مګر نه پوهېږې چې څنګه یې وکړې، او هر څه داسې ښکاري لکه عجیب او ناتار چې وي. خدای یو دی. کله چې داسې احساس کوې نو یو ګلاب ته وګوره، په باغ کې د ګلاب ګل ته وګوره او فکر وکړه چې دا زموږ
زموږ لپاره خوشبو جوړوي. کله چې داسې احساس کوي مچیو ته وګوره او یوازې فکر وکړه چې هغه شات څومره حیرانوونکي او خوندور دي او دا یوه شفا ده. موږ دا د ستوني د درد لپاره ورکوو. یوازې د دې په اړه فکر وکړه چې فطرت څنګه زموږ لپاره موجود دی او دا څومره ښکلی دی چې باران ځمکې ته ځي د ونو ریښو ته او بیا ونه پاڼې یا ګل نیسي او بیا هغه ګل په میوه بدلیږي چې موږ یې بس خوړلی شو او دا زموږ لپاره ګټې لري او د خپل رب د مینې او مهربانۍ شتون احساس کړه.